بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د افغان ټي وي په راتګ باندې دلته سورزي بالا ته خصوصا محله اتیخیل ملکه هاوس ته په راتلو باندې د خپل کلي د مشرانو د خپل طرف نه هرکلی وایو، خوش آمدید وایو او بیا ستاسو ډیره شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ یو قابل احترام او قدردان استاد چې زموږ د هغه سره د بچپن یو څه وخت درې کاله تیر شوي دي، د هغوی په انر کې او د هغوی په احترام کې تاسو یو خصوصي پروګرام او یو تعارفي پروګرام کولو باندې ستاسو شکریه ادا کوو. ګل اسلام صاحب زموږ په سورزي بالا کې د خپل سروس آغاز چې دی د سورزي بالا نه په سن 1983 کې چې دی شروع کړی و. په هغه ټایم کې موږ په اتم کلاس کې وو او دوی چې کله راله نو موږ هم چونکې هلکان او دوی ماشاءالله په هغه ټایم کې ښه په ینګ ایج کې وو، نو د شاګرد او د استاد په حیثیت سره دوی سره زموږ هغه آغاز چې دی د سټوډنټشپ شروع شو. د رویې په لحاظ سره ډېره سختي هم پکې وه، خو هغه سختي چې دی د موږ په هغه ټایم کې خو چونکې نه پوهېدو هلکان چې دی سختي نشي برداشت کولی او وروستو بیا د هغې په مقصد باندې او په دغه باندې چې دی هلکان پوه شي او موږ هم اوس وایو چې الحمدلله موږ ته په بچپن کې یو داسې استاد میلو شوی و چې نن الله رب العزت چې دی د هغه په وجه سره زموږ په دې کلي کې ډېر ښایسته ښایسته سټوډنټان چې دی په ډېر اعلی عهدو باندې دا د ګل اسلام صاحب په محنت سره او د دوی په تعاون سره چې دی نو الله پاک دغه ځای ته رسولی دی. دوی چونکې په 1983 کې دلته زموږ سورزي بالا ته راله، نو بیا چې کله سورزي بالا ته راله نو سورزي بالا او د دوی د کلي چې دی نو فاصله ډېره وه. وړاندې چونکې ترانسپورټ او دا نظامونه ډېر ګډوډ نه وو، نو دوی ته لکه د تګ راتګ هم ډېر تکلیف و. نو بیا دوی چې دی دلته زموږ چې کوم د سورزي بالا ملکان دي، ملک زاهد صاحب د هغوی په اجره کې چې دی دوی سکونت اختیار کو. نن په هغه اجره کې چې دی ولاړ یو او د دغه اجرې نه چې دی د دوی د کم د سروس آغاز چې شوی او نن یا څو ورځې پس چې دی د دوی اختتام کیږي، نو هغه اختتامي پروګرام هم نن د دې ځای نه آغاز شروع شو. د ګل اسلام صاحب د تعلیمي لحاظ سره چې دی او کوم خدمات چې دي هغه د چا نه پټ نه دي او خصوصا زموږ د سورزي بالا نه خو بالکل پټ ځکه نه دي چې د دې ځای نه د دوی آغاز شروع شوی دی. ډېر محنت یې کړی دی، زموږ د علاقې ډېر خیال ساتلی دی او زموږ د علاقې ډېر خدمت کړی دی. لہذا کم وخت چې دوی دلته تیر کړی دی موږ ترې نه ډېر خوشحاله یو او موږ دعاګو یو چې الله رب العزت د ټول زندگی چې څومره ده هغه په خوشحالو باندې او په عزت سره تیره کړي او د دوی کوم اکټیویټیز چې موږ سره وي په دې سکول کې د تعلیمي نه علاوه چې دی نور گیم په لحاظ سره د سکاوټ په لحاظ سره هر اکټیویټیز چې دی دوی زموږ سره برابر ساتلی دي او زموږ رهنمایي کړې ده. نو دوی به دلته کې چې دی کم وخت تېرولو نو بیا به دلته زموږ په سورزي بالا محله تیخیل چې کوم دی دا د یو قسم لا دویم کور د دې ځای نه شروع شوی و. ډیوټي لا به هم د دې ځای نه تلو او بیا به سکول ته او د سکول نه به بیا دلته راتلو. نو هغه وخت کې چونکې حالات داسې وو چې سختي ډېره وه، پسماندګي ډېره وه، خو د سکول د تعلیم په لحاظ سره موږ د ګل اسلام صاحب انتهایی شکریه ادا کوو او تاسو یقین وساتئ چې کم از کم د سن 83 نه ونیسه د سټوډنټشپ په وخت کې او بیا د سټوډنټشپ نه پس چې دی موږ بیا کله مطلب دا د میټرک نه ووتو چونکې سکول نه د هغه وخت نه تر نن ساعته پورې موږ د ګل اسلام سره په حیثیت د یو کشر او د دوی سره د مشر رور په حیثیت سره موږ دوی سره د 40 کاله چې دی الحمدلله ډېر په دغه سره په عزت سره او بلکې داسې چې د کلي د یو فرد په لحاظ دغه سره حیثیت سره لکه په کلي کې چې څنګه یو فرد وي او د هغه سره مړی ژوندی وي او د هغه سره تګ راتګ وي همدقه شانتې موږ چې دی د ده سره په دغه حیثیت باندې د 40 کاله مړی ژوندی او تعلق الان کې چېرته داسې وي. دا خاصیت خو په هر چا کې نه وي که نه. دنیا استادان د سکول ته راغلي دي او دنیا استادان د سکول نه تللی دي،
خو هغه سلسله چې دی بیا هغه د سټوډنټشپه پورې وه بیا ختم شي. خو لهذا د سره چې دی زمونږ کومه د زړه لګاو دی او کومه مینه ده نو هغه نه ختمېدونکې ده او انشاءالله العزیز چې تر مرګه پورې به د سره دا قایم او دایمه وي. موږ د دوی د خدمات ډېر اعتراف کوو او ډېره شکریه ادا کوو. دوی موږ سره ډېره قرباني ورکړې ده. یقین وساته چې کلاس ته به رالو او په کلاس کې به دی بورډ ته ودرېدو یو خاموشي به جوړه شوه. په کلاس کې به یو خاموشي شوه. مجال شته چې چا خبره کړې وې. دومره د ده هغه روب هم و دبدبه هم وه په موږ باندې په هغه وخت سره. نو الله په فضل سره دا یو پیریډ و دلته کې موږ سره تیر کو. موږ د کلي خلک هم د ده سره امک شانتې مینه لرو لکه څنګه په سن 1983 کې دی راغلی و او موږ ورسره مینه کوله او مینه هم لرله. نن هم چې دی الحمدلله موږ باندې دومره ګران دی چې د کور د یو فرد نه هم راباندې زیات ګران دی او ټیم په ټیم په اختر کې مونږه دله ورځو دی مونږ له راځي خامخا دلته د علاقې ته زمونږ د یو قسم له د خپل کور له دی کال خامخا دی راځي. دومره مینه او دومره لګو په چا کې وي بس دا خو تیره یو سلسله وي تیره شي او بیا مطلب دا دی چې هغه څوک وروستو نه ګوري. خو دا د خپل یو د مینې محبت یو اظهار دی چې د علاقې سره او د کلي سره زما په خیال چې د به په اکبرپوره کې او په سړوزو کې فرق نه کړی او دکه شانتې د سړوزو خلک هم چې دی د سره به لکه د اکبرپورې د خلکو نه زیاته مینه ورکړې وي. نو مونږ ستاسو هم شکریه ادا کوو او د ګل اسلام صاحب مونږ انتهایی مشکور یو. دوی چې کومه مینه مونږ له راکړې ده د هغې مونږ صله نشو ورکولی خو دواګانې کوو په مانځه کې هم خصوصي دوا کوو او خامخا وایو چې یا الله زموږ څومره استادان دي څومره مشران دي یا الله دې له جنت الفردوس ورکړي او مغفرت نصیب کړي. نو دا د زړه هغه مینه ده چې د دوی سره زموږ نه ختمېدونکې ده. الله دې دوی له چې دی دراز عمر ورکړي او دوی د خدای پاک په خوشحالو باندې ماړه کړي او الله دې چې دی باقي مانده زندګي د خوشحالو سره تېره کړي. والسلام.